هلمند ولایت کې د فرعي ګمرکاتو رئیس حاجي محمد قاسم حکمل وویل یو شمېر خلکو د 14 سرحدو بارولونکو موټرانو په ذریعه غوښتله چې 22,990 کیلوګرامه خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني ډول هلمند ته راوارد کړي چې د یاد ریاست ته اړوند نمایندګیو ګرځنده ټیمونو له لوري مخه نیول شوې ده. ښاغلي حکمل په وینا د یادو موټرانو او توکو په تړاو 25 تنه د ګرځنده ټیمونو له لوري نیول شوي چې تر پلټونو وروسته و اړوند ارګانو ته ورپېژندل شوي دي. د دې 22,990 کیلوګرامه خوراکي او غیر خوراکي او درمل چې د فرعي ګمرکاتو ګرځنده ټیمونو له لوري نیول شوي دي، په دې اړه باید ووایو چې دا د یوې هفتې په جریان کې نیول شوي دي. مرکز لښکرګاه، ګرمسیل او برمسي او رباط سیمه کې هغه ګرځنده ټیمونه چې شپه ورځ پر ځان باندې یوه کړې ده چې د قاچاقو مخ ونیسي، نو د یوې هفتې په جریان کې 22,990 کیلوګرامه توکي نیولي دي. د لښکرګاه ښار اوسېدونکی خالد احمد د قاچاق په مخنیوي کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې ستایي، خو وایي چې ټول وارداتي توکي باید په قانوني ډول محصول او هیواد ته وارد شي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا قاچاقي مواد د محصول شي، باید راپرې نه دي هېواد ته د دې کیفیت وکتل شي، تاریخ یې وکتل شي، دا ډېره ګټه کوي او دا چې تاریخ محصول نه چې در وخت تېر راځي بې کیفیته راځي، دا در وخت چې تېر دا ولس ته تاوان دی ډېر. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې په ډېر چټکتیا سره مخنیوی وکړي. د لښکرګاه ښار یو بل اوسېدونکی عزیز الله وایي که ټول وارداتي توکي محصول شي او په قانوني ډول هیواد ته وارد شي، نو نه یوازې د بې کیفیته او تر وخت تېرو توکو مخنیوی به شوی وي، بلکې په قانوني ډول سره به کیفیت لرونکي توکي هیواد ته وارد شوي وي او د دولت عواید به هم ورسره زیات شي. د دې مخنیوی باید وشي، باید مخنیوی وشي وروره جان، تر وخت تېر دغه باید را نه وي، دې مخنیوی باید وشي. قاچاقي مواد دا شان ده، موږ په خوشحاله چې دغه وشي، مخنیوی وشي وروره جان. د وخت تېر وروره جان، دا د وخت تېر دغه دا باید محصول شي، دغه شي محصول شي وروره جان، زیان ورنه رسي. بس موږ ډېر خوشحال یو د اسلامي امارت. د یادونې وړ چې له دې وړاندې هم د یاد ریاست ګرځنده ټیمونو له لوري په ذات